کله کله یو انسان دغه فکر کوي یاره چې فلانکی ګناهګار دی، فاسق دی، فاجر دی، دې باوجوده دته الله دومره نعمتونه ورکړي دي، دې باوجوده الله ودته دومره دولت ورکړ دی، دومره شان ورکړ دی. هیڅکله دا فکر مه کوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو فاسق د یو کافر چې کوم هغه الله دته نعمتونه ورکړي وي، یو دنیا ورکړي وي، دا باره کې هیڅکله دا فکر مه کوه چې دا ته دومره شان الله ورکړي دي. وایي الله د ده دپاره یو داسې قاتل ساتلی دی چې هغه له هیڅکله مرګ نه راځي، یعنی جهنم د ده قاتل به جهنم وي، د به په همیشه په دې جهنم کې وي. نو هیڅکله د یو کافر د یو فاسق په یو شي کې سوچ او فکر مه بندوه چې ده ته دومره شان ورکړی دی، ته دومره دولت ورله ورکړی دی. رسول الله فرمایي د دې ټولو شان قاتل چې دی هغه جهنم د جهنم د دپاره انتظار کوي. دا ظاهري و دې دغه ته مه ګوره، د نعمتو ته مه ګوره. نو هیڅکله زړه کې هغه چې دی احساس کمتري ونه لرئ، زړه غټ ساتئ. الله هغه ذات دی چې هغه تاسو ته هم درکولی سي، د الله نه وغواړئ الله به درله درکړي.